دلته له یوه بل کاکا سره یو دوی 10 د کورنۍ غړي لري او د دوی له عمر څخه هم پوخ دی د کار کول وس نه لري ناروغ هم دی نو د همکارانو لخوا سروي شوي وو د دوی لپاره مو هم 15 دانې وزې د دوی لپاره د ډالۍ په توګه راوړلې او د ترڅنګ دغه یو تاسو ګورئ چې دا تیاره لنګه ده او تیاره شیدې کوي د دې له شیدو نه بیخي تازه دوی اوس استفاده کولی سي د ترڅنګ دغه 3 دانې نورې هم وزې دي او یو دانه هم ورته څرلی ورته ښه ماشاءالله غټ شوخ څرلی ده نو انشاءالله خدای دې وکړي چې دا ورونه ښه استفاده ترې وکړي دوی په ژوند کې مثبت بدلون راوړي له شیدو څخه استفاده وکړي له نورو مایعاتو څخه استفاده وکړي په کال کې 2 وارې دوی زیږېږي هم دا راته ووایه چې څه ستونزې لرئ په ژوند کې په کور کې نو مشکلات خو زموږ ډېر دي زموږ د کار او کسب پیشه نشته دی د ډېرې مزدوري مې میلاویږي دا غټه همکاري راسره وشوله چې موږ به